الله دې په دې کلي کې د چا هم قرباني قبوله نه کړي. دا د یو دریو یتیمانو خیرې وې. په یو کلي کې سمیره نومې ښځه اوسېده چې د هغې 3 بچي وو، 2 لوریانې او یو وړوکی زوی و. خو څه موده وړاندې د دوی پلار وفات شوی و. نو دوی ډېر زیات غریبانانو سمیرې به په پردي کورونو کې کارونه کول، نو وچه روټۍ به یې څه په شرمولو را پیدا کوله، هغه به هم د چایو سره دې ور وخوړله، هغه به هم کله میلاو شو کله نه. نو کله ناکله به دوی په نهره باندې وده شو. خو داسې به سمیره ډېره زیاته خفه وه. څه ورځې کېدلې چې هغه اختر رانږدې و، خلکو به ځان له شاپینګونه کول، دوی به په بازار باندې تېرېدل، خو ډېر به خفه وو چې دا خلک به یې ولیدل. خلکو به ځان لرس اخیستل، دی به خپلو بچو ته ویل بچیا په بل اختر کې به زه تاسو له ډېر ښه عرصه والمه، په دې اختر کې ګزاره به وکړو. خو داسې ورځې تېرېدلې، اختر رانږدې کېدو واله و. نو چې کله اختر رانږدې شو، خلکو ځان له عرصه اخیستل. نن د اختر پیله ورځ وه، خو سمیرې ته چا د اختر مبارکي نارې ته ویله او نه د هغې بچو ته. خلکو به ځان د اختر مبارکۍ کولې او سمیره او د هغې بچي ډېر خفه ولاړو. خلکو ته د سره د انسانیت څه نظر نه کوو. نو دوی به ډېر خفه و. د اختر د قربانۍ غوښې ته دوی ډېر په انتظار و، خو چا هم دوی له غوښه رانهوړه. دی به بچو ته ویله اوس به څوک راشي، ګاونډیان به راشي، غوښه به راوړي، خو چا هم دوی له غوښه رانهوړه. خو دوی ډېر انتظار وکړو او چا هم له غوښه رانهوړه. نو د دې بچي په ناره وده شو. خو خپلو بچو ته یې وویل چې سهار به خامخا څوک غوښه راوړي. خو چې سهار شه، نو دوی له بیا هم چا غوښه رانهوړه. بیا د دې لور بددعا وکړه، ویل خدایه زموږ حق چې چا رانهوړ، ته یې ورته څښاکې، په فریجونو کې دېو خلکو ته څښاکې. هغوی وچه روټۍ بیا هم وخوړله. په بله ورځ لا په کلي کې بجلي نه وه، ټول کلي فریجونو کې غوښه څښا شوله. څښا بویونه په کلي کې راختل. خلکو ویې وړله، یوې ندۍ ته یې غوښه په مخه کړې وه. هر چا به سپېږمې پټې کړې وې او غوښه یې ندۍ ته وغورځوله. دغه کلي نه ډېر څښا بوی روان شوی و. په بل کلي کې د سمیرې یو لرې رشته دار و، هغوی دوی له غوښه راوړله او د دې بچیو تر ډېر زیات خوشحاله شول. داسې حیران شول لکه سړی چې ایره ومني. نو په دې کې چې دوی غوښه ولیده، دوی کور ته ویې وړله. په سمیره او د هغې بچي دې غوښې ته ډېر زیات خوشحاله وو. هغوی پخه کړله او دا غوښه په پیله ځل باندې دوی غوښه وخوړله. نو چې دا غوښه دوی کله وخوړله، نو کلیواله ډېر خفه وو. کلیواله ویلې چې دوی له موږ خپل حق ورنه که او دوی بیا مافیانې غوستې، خو په دوی باندې ټیم تېر شوی و. بیا خو کلیواله ته دا پته ولګېده چې دا د دې یتیمانو بچو بددعا ده. نو دوی بیا راولګېدل کلیواله سمیرې او د هغې بچو له ښه خوراک او ښې کپړې واخیستلې د اختر. خو بس اختر بس تېر شوی و. خو سمیرې ډېر زیات وجړل او د کلیوالې د هغې نه بښنه وغوښتله. او ملګرو دا سټوري هم د دې ځای پورې وه. که چېرته ستاسو دا سټوري خوښه شوې نو پلیز زموږ چینل در سره لایک کړئ او سبسکرایب کړئ.